بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن زه تاسو ته د حضرت علی کرم الله وجهه الکریم یو څو اقوال پیش کوم او ډېر د عبرت اقوال دي. ناظرین راځئ چې د اقوال واورو. حضرت علی سے فرمایي چې دوه کسه د مقدر والی، یو هغه سړی چې چا سره د مور دواګانې، او یو هغه سړی چې د چا وفادار دوست وي. نو دې کې خو شک نشته چې چا سره د مور دواګانې، نو هغه ته په دنیا کې یو مخلوق هم نقصان نشي رسولی. بل طرف ته وفادار دوست دا مطلب دی چې هر مصیبت کې تا سره ولاړ وي، ستا تکلیف خپل تکلیف ګڼي، په هر تکلیف کې تا سره هره منډه کې په شانه بشانه ولاړ. نو واقعي خبره دا دواړه کسان د مقدر والی دي. بل حضرت علی سے فرمایي کله چې ته یو کار کې او په هغې کې ته کامیاب نشي، نو په خپلو دعاګانو کې اضافه وکړه، ولې چې الله نه سیوا تا له هېڅوک هم څه نشي درکولی. بیا فرمایي چې اخلاق هغه شی دی چې د دې د اغستو قیمت نشته، خو په دې هر انسان اغستی شي. مطلب اخلاق دومره غټ شی دی چې قیمت خو یې نشته، اخلاق خو ته ځان کې پخپله راولي، دا په تا باندې منحصره ده. خو چې تا کې اخلاق راشي دا دنیا ستا ده. بد اخلاق انسان نه خوار سړی نفرت کوي، په دغه خو اخلاقو باندې ته هر سړی اغستی شي. بیا فرمایي چې څوک ستا غصه برداشت کي او هېڅ مو نه وایي، نو دا ستا یو ښه دوست دی. مطلب داسې سړی ستا د زړه سره نږدې دی، ځکه چې ستا غصه هم برداشت کړه، هغه څه دا مو نه وي چې ګینې زما وس نه رسي یا غریب ما. نو یاد ساته دا ستا ډېر بهترین دوست دی، دا ځان ته رانږدې که. بیا فرمایي چې په پریشانۍ کې مذاق او په خوشحالۍ کې پیغور مه ورکوه، ولې چې په رشتو کې د دې نه موجوده محبت ختمیږي. د دې مطلب دا دی چې ستا په یو رشته دار باندې پریشانی راله چې ته د هغه مذاق وړاوې، د کې دا غلطي وه، د دا یو شی کو، د هغه شی کو. فی الحال ته د هغه د پریشانۍ د لرې کولو بندوبست وکړه، د هغې کوشش وکړه، یا که ډېر نی نو د هغې تسلي ورکړه، او په خوشحالۍ کې پیغور مه ورکوه. د دې مطلب دا دی چې یاره په هغه خوشحالي راله او ته یاره پرون داسې وې نن داسې، پرون دې ژړل او نن خاندې، نو څه قسم هم پیغوري دا مه ورکوئ. د هغه په خوشحالو کې ځان شریک کړه. نو ځکه چې ته که دا کارونه کې هغه له پیغور ورکې یا هغه مذاق وړاوې، نو د هغه ستا نه نفرت پیدا شي، نو چې کم محبت تا سره لري هغه ختم شي. او بیا حضرت علی سے فرمایي په مشکل وخت کې همیشه د الله نه دعاګانې غواړئ، ولې چې چېرته د انسان حوصله ختمه شي، نو هلته د الله رحمت شروع شي. دا زموږ ایمان دی چې د هر مشکل علاج الله سره دی، چې د الله امر وشي تا نه به ټول مصیبتونه لرې شي او په تا به رحمت شروع شي. نو ځکه وایي چې په دې وخت کې تاسو ډېرې دواګانې غواړئ. بل ځای کې حضرت علی سے فرمایي چې د ورځې شروع کېدو نه مخکې تاسو صدقه ورکوئ، چې څنګه سار شي نو غریب یا مسکین ته تاسو خامخا صدقه ورکوئ. سړي سره کلي کې غریب یا مسکین خامخا ضرور وي، نو په دغه ورځ ستا دعا لازمي قبلیږي. او بیا فرمایي چې د رشتو حیثوالی چې کم دی دا د یو بل خبره برداشت کولو کې دی. که ته داسې انسان تلاش کې چې هغه کې عیب نه وي، نو په تلاش به ته ځان له پاتې شي. د دې دا مطلب دی چې په رشتو کې عیب مه ګورئ، رشتو کې څوک عیبونه نه ګوري. په خوشحالو ژوند تېروئ، یو بل سره امداد کوئ، یو بل سره مدد کوئ، یو بل سره منډه وهئ، عیبونه یو بل کې مه لټوئ، نو عیبونو لټولو سره به ته ځان له پاتې شي. بیا حضرت علی سے فرمایي چې تاسو د چا زړه له تکلیف مه ورکوئ، کیدای شي چې هغه تا داسې غواړي څنګه چې مړ کېدو والا ژوند غواړي. د دې دا مطلب دی چې کوم سړي ته ته تکلیف ورکې تا ته دا پته نه لګي چې دی ما سره مینه څونه کوي،
د بل د زړه انسان ته پته نه لګي، هغه په خپله په زړه کې تا به ډېر غواړي او ته به د هغې د پاسه هغه ته یو تکلیف ورکړي، نو همیشه دا شی د ځان نه لرې کړئ. نو دا و د حضرت علي صاحب اقوال چې تاسو ته ما مخکې کړل. انشاءالله بیا به ملاقات کوو. ناظرین د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.